خدمت وکړه دا بدی باندې خدای میله زمونږ خیر مذهبونه جدا دي خو زمونږ ثقافت کلچر زمونږ رسم و رواج زمونږ ډېر شیونه یو ځای دي. ملګري چې زه دوی ته هم تاسو مهرباني وکړئ یو ورځ تاسو خپل دسترخوان نه راپاسئ زموږ سره پرې دسترخوان لږ خدمت وکړئ تاسو ته به پته ولګي چې الله پاک په تا باندې کم احسان کړی دی کم نعمتونه تا ته په دسترخوان پراته دي او هغه نعمتونه چې دي هغه دې خلکو ته نه دي پراته چې د خپل دغه دسترخوان شکر وباسي. جی ګرانو کتونکو او اوریدونکو خوځاخیلي ته راغلي یو دلته د خوځاخیلي ویلفیر ټرسټ دی هغوی د روژه پروګرام کړی د ضعیف خلکو ته هم او د هسپتال مریضانو ته هم تیماردارو ته هم مسافرو ته هم نو غواړو چې دغه روژه ستاسو سره شریک کړو چې دغه روژه کې څومره خلک شرکت کوي او دغه ملګري چې دي دغه په څونه جذبه باندې ده څنګه چې تاسو ته ما ذکر وکړو د خوځاخیلي ټرسټ ملګري لګیا دي د روژه پروګرام سیټ کوي از بانک ته لا وخت شته دی او دلته موږ سره جسونت سنگ هم دی او هغه په دغه روژه کې خدمات ورکوي یعنی خدمت کوي دغه سره خبرې اترې کوو. جسونت سنگ په پروګرام کې درته هرکلی وایم. ډېره مننه سر. څنګه د افطارۍ د پروګرام مقصد باندې او ذهن کې اوسه دي سرجي ذهن کې خو دا دي چې بس خدمت هم یو عبادت دی او د ټولو نه مخکې خبره خو د انسانیت ته که هغه هر فرقې والی او که هر دی والی چې ته د هغه خدمت وکړې دا بدې باندې خدای میلاویږي و دغه جذبه باندې راغلی دې جذبې باندې او د سټارټ د روزې نه ورسره او سټارټ ورځې نه ورسره څه ټایم پورې یو څونه خلکو ته ځان رسوئ دلته خو تقریبا 400-500 کسان کله 600 هم شي 500-600 کسانو سره دغه دا کوو. مننه خوشحاله اوسئ. رفیع الله صاحب را سره دی. رفیع الله صاحب چې دی نو هغه زموږ استاد هم دی د سوات یونیورسټۍ د جرنالیزم ډپارټمنټ کې لیکچرار هم دی. هغوی سره خبرې اترې کوو. سر هرکلی په خیر راغلی او ټرسټ کې څه کوئ جي؟ لاول خو ستاسو یو جهان مننه تاسو منګورې نه ټراولینګ وکړو دلته کې رالی موږ د ډای ون نه دا شروع کړې ده الحمدلله بلکې د 2-3 کال نه د دې څه کالې د لومړنۍ روژې نه موږ دا شروع کړې ده چې کم مستحق دي مریضان دي د مریضانو سره کم تیماردار دي او په لاره مسافر دي موږ په زور راګرځو او د خپل دسترخوان تېرولو الحمدلله په شروع کې زموږ و چېرې په هسپتال کې به 40 مریضان او د هغو تیماردار وي اوس الحمدلله زموږ دسترخوان 250-300 کسان په دسترخوان باندې کینی او سره چې واډونو کې کم مریضان زنانه دي یا لیبرون دي یا نور واډونو کې دي چې هغه دسترخوان ته نشي راتلی نو زموږ ملګري هغو ته هلته بیډ ته روټۍ چاول شربت او کجوره چې دا رسوي او الحمدلله دا د ملګرو هغه مرسته ده تر اوسه پورې دا پروګرام روان دی او زه خو د الله پاک بې انتهایی زیاته شکریا ادا کوم د دې شاته صرف زما ذاتي د دې نورو ملګرو هم زه وایم چې هغه سوچ موږ یو ځای کړی دی هغه دا چې د بل کس د تکلیف او د هغه د مصیبت احساس کول چې دی دا زما چې د هر انسان د احساس نه دی دا د خامخا ژوند دی زما په ګاونډي باندې څومره تکلیف دی زما باندې تکلیف دی او زه د کم ملګري د شتمن ملګري چې زه دوی ته هم تاسو مهرباني وکړئ یو ورځ تاسو خپل دسترخوان نه راپاسئ زموږ سره پرې دسترخوان لږ خدمت وکړئ تاسو ته به پته ولګي چې الله پاک په تا باندې کم احسان کړی دی کم نعمتونه تا ته په دسترخوان پراته دي او هغه نعمتونه چې دي هغه دې خلکو ته نه دي پراته چې د خپل دغه دسترخوان شکر وباسي. دغه راتلله مزید د روژه ماتې چونکې روژې او د سحر نه د ماښامه پورې خوراک څښاک اوبه هر څه بند دي نو هر سړي باندې تادي چېرې زما منډه کړلی کور ته ورسېدلی سره د اذانه سره د بانګه ما روژه ماته کړلی تاسو ګڼ ملګري دلته کې راغلي او د خلکو د خدمت ته ولاړ یې محسوسوئ څه؟ یاره زه خو بې انتهایي زیاته خوشحالي لکه زه وایم چې د سړي نه چې هغه خوشحالي چې که نه بیا هغه لوږه ترې هېره شي که تاسو زموږ سره به انشاءالله نن روژه ماته وکړئ که نه تاسو ته به پته ولګي چې زموږ ملګري چې دي هغه دا پته ورته ونه لګي چې بانګې ویلی دی خو یو به پلیټ رازغلی یو به شربت رازغلی یو به کجور رازغلی یو به روټۍ رازغلی یو خوشحالي غونته کي او دا څومره کسان چې تاسو وینئ که نه زه تاسو ته یقینا وایم په دې کې 70% هغه کسان دي که نه چې هغه ښه په کور کې ماشاءالله ښه برابر دي هغه صرف او صرف د مزې اخیستو لپاره راځي چې دلته کې کوم مزه ده پرې خدمت کې کوم مزه ده د مسافرو کوم مزه ده مړه ته سوچ نشي کولی بل شانتي یو انوایرمنټ زه لکه کور کې راته کله کله تاسو ته پته ده پښتو وطن دی هر سړی وایي چې زه په خپل دسترخوان زنانه مو چې دی زموږ سره په دسترخوان کینی خو هغو هم اوس په دې خبره ده چې دی هر څه پرېږدي زه ډیوټي پرېږدم زه بل غم خادي پرېږدم زه لاسنیوه پرېږدم خو زه دې دسترخوان د ځان خامخا را رسوم او داسې یوازې زما دا د جذبه نه ده زموږ سره چې څومره ملګري دي د دې ټولو دا جذبه ده زه تا ته یقینا وایم چې زموږ یو دسترخوان په یو ملګری هم په یو دسترخوان باندې نه کینی کجوره کورته میلاو شو ویل انګو که نه شو میلاو زموږ د ملګرو روژه ماته اکثر داسې د ماستون د بانک سره ماستون بانک باندې کورونو ته لاړ شو دا نه ده چې دلته کې موږ ول تنظیم کوو دا ټول ملګري چې دي که نه دا د دسترخوان راټول کو د دې ټوټلي سامان راغونډ کو د لوښي راغونډ کو
او دا بیا خپل ځای کې کیدو د دې چې کوم ځای دلته کیدو د هغې نه بعد دا ملګري بیا روژه ماته کوي. نو دا یو جذبه ده، هغه انساني جذبه ده. موږ په دې ټایم کې هغه مذهب چې دی هغه به موږ سیکنډري کړو، هغه انسانیت جذبه چې د بل کس د درد هغه احساس یې ورته. زه خبرې مې ډېرې کړې خو یو مختصر خبره کول غواړم. زمونږ خوازخیله ډېر وړوکی بازار دی، په دې کې هوټلې نشته. نو دا مسافر چې راشي نو د یو 2-3 هوټلې دلته کولاوي، نو هغه هوټل ته چې لاړ شي نو په اډلټ سړی چې دی زما عمر سړی چې دی نو دی یو پلیټ ترکاري او یو پلیټ په سره نور څه به خوري، روټۍ ورسره وخوري، چای چې سکي نو هوټل والا ورته 500-600 روپۍ راکړه. ته ماته دا ووایه دلته کې عجزانان خلک دي، هسپتال ته راغلي دي، مسافر دي، 600 روپۍ په دې روژه کې د سره ډو چا دیاړي شته نه، دیاړیانې لږې د چا نه، نو هغه مجبوران چې دلته کې ناست موږ ته خوشحالي میلاویږي. موږ خو تاسو بس اینه د مېلمانه چې راشي نو موږ هر یو کس داسې د ښکلوي وي چې را خدای دې خوشحاله کړي رالي زموږ دسترخوان ته رالي، نو زموږ دپاره یو ډېر زیات خوشنصیبي تاسو ووایم چې ده. مننه سر، خوشحاله اوسئ. جی کتونکو اوریدونکو، دلته د افطارۍ په دې پروګرام کې د سیک کمیونټي یو ملګری هم دی، نو دغه خواله زو دغه نه تپوس کوو رفیع الله صاحب د مذهب خبره وکړله، نو شاید چې دلته کې نور مذهبونو والا هم وي هغوی هم روژې نیسي، خو مونږ چونکې مسلمانان یو مونږ ته د خپلو روژو میاشت چې ده هغه مونږ روژه نیسو، نو دغه د سیک کمیونټي کوم ملګری چې دی دغه خواله زو دغه نه تپوس کوو چې یاره هغې په دې حواله باندې سوچ. په خیر جوړ تکړه نوم دې راته ووایه او د کوم ځای کې؟ ټول اول به خپل انټروډکشن ورکړو. زما نوم آریان چوپړه دی او د خوازخیل نه او د سیک کمیونټي نه تعلق لرم. او څه مقصد باندې روژه ماتې له افطارۍ کې څه کوې دلته؟ دا موږ چې اولني روژې نه دلته راځو خپل خدمات ورکوو. زمونږ خیر مذهبونه جدا دي خو زمونږ ثقافت، کلچر، زمونږ رسم رواج، زمونږ ډېر شیونه یو ځای دي. زبردست. او موږ خو ډېر ښه ملګري مسلمز برادرز دي، هغو سره موږ هغو زموږ غم ښادۍ کې شریک یو، موږ هغو غم ښادۍ کې شریک یو، او انسانیت هم نه دی داسې موږ دلته راځو او خپل خدمات ورکوو. څنګه څه محسوسوې، څه خوند، څه رنګ، څه زړه ته سکون میلاویږي د دې سره؟ نه خوشي نه میلاوي، د موږ به ولې دلته راتلو که نه، ډېر زیات خوشحاله شو دلته دو خدمت وکړو او ډېره مزه کوي، دو موږ وینو که نه دو ډېر خوشحالي محسوسېږي. مننه لوی سړی. د ټرسټ د یو بل ملګري سره د سید اکبر شاه سره یو، د هغوی نه به تپوس کوو په دې حواله باندې چې خلک رفیع الله صاحب خو خبرې وکړلې، خو د دې نه به مخکې دا تپوس کوو چې یاره فنډ تاسو ته د کوم ځای نه میلاویږي؟ آیا دا تاسو خپل د جیب پیسې راغونډوئ په دې خلکو باندې خرڅ کوئ که نه تاسو ته د نور ځایونو نه خلک پیسې درکوي او تاسو په د افطارۍ دا پروګرام کوئ؟ ډېره مننه. اول خو زه ستاسو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو د دومره لرې نه رالی د دې خلکو په تکلیف کې او په دې فکر کې دلته رالی او دا معلومات حاصلوئ. نو موږ ته پند زمونږ د ټرسټ خپل کم ممبران چې دي زیات هغو موږ ته پند راکوي، په هغې کې دا تاجر برادري ده، په هغې کې زمونږ ډېر خلک بهر دي، په بهر ملکونو کې کارونه کوي، هغو موږ سره ډېر زیات مدد کوي. او بیا خاص کر په خوازخیله کې چې کم تاجر برادري ده نو هغو هم زموږ سره ډېر زیات مدد کوي. او زمونږ د ټرسټ خپل کم ممبران چې دي نو هغو هم په دې کې 50 ممبران دي، الحمدلله ټول صاحب حیثیت دي او په ښه حدود دي یا په ښه کاروبارونه دي، نو هغو زموږ سره مدد کوي. په دې د افطارۍ نه علاوه نور داسې د خوراک څښاک کلي کې تاسو د راشن څنګه چې نور ټرسټ لګیا دي په سوات کې د خوراکي څیزونو تقسیم هغه سلسلې روانه ساتلې ده که نه صرف تاسو د روژې ماتې پورې محدود؟ نه الحمدلله موږ اوس هم د 200 راشنو پروګرام ده چې موږ 200 راشنې ورکړو اوس په دې 2-3 ورځو کې، او د هغې دپاره موږ مستحقین ټاکلي دي او انشاءالله دا به موږ په میاشت په دې 2-3 ورځو کې هغو ته راشن هم ورکړو، 200 راشن، او په یو راشن تقریبا زموږ 6,000 روپۍ خرچه راځي. د دې نه علاوه نور هم زموږ ډېرې زیاتې سرګرمیانې دي روانې دي. اوس په دې وخت کې موږ ARV کوم انجکشن چې دي د سپو هغه هم خلکو ته موږ ورکوو، بل سلایي ماشین په هغې کې زموږ 30-40 جنکۍ چې دي په هغې کې هغه ټریننګ کوي او ډېرې ترې ووتې استادانې دي اوس، نو الحمدلله زموږ ډېر زیات اکټیویټي دي او موږ کوو. مننه شاه صاحب. د افطارۍ د کوم پروګرام چې و دی د هسپتال کې په دې حواله باندې پیغام به څه ورکوئ عام ولس ته؟ زه خو عام ولس ته زما دا پیغام دی چې د رسول علیه السلام حدیث هم دی او موږ ته بار دا تاکید شوی دی چې تاسو خپله روژه ماته بل سره نیمه کوئ. د کجورې یوه دانه چاله ورکول هغه هم ډېر غټ ثواب کار دی. نو زه د خلکو ته زما درخواست دی چې موږ دا نه وایو چې موږ له دلته راوړئ موږ به یې تقسیم کړو، تاسو په خپل ځای کې دسترخوان وغورځوئ،
څومره وس کېږي د 3 کسانو کېږي د 10 کېږي د 20 کېږي نو هغه سره تاسو دغه وکړئ ځکه چې نن سبا مهنګایي ده ټول حالات تاسو ته معلوم دی چې د خلکو د رزق درک نه لګي زما د قسم په خدای زه خو په خپله کله کله موږ له ژړا دلته راشو چې موږ د خلکو د حالات عزیز کتونکو اوریدونکو تاسو وکتل ویو لیدل د خوځښلي ټرست کومه جذبه چې ده ملګري چې څنګه کار کوي غواړو به دا چې تاسو هم په دغه جذبه باندې کار وکړئ خپل خواوشا خلک چې دي د هغوی پوښتنه وکړئ او د ښېګړې د خپل وس مطابق ښېګړه ورسره وکړئ تر بل پروګرامه پورې د لوی الله په امان